İçimde Allah, elimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, nur Muhammad sallallahu. په مردان سیمه کې په تور چوک کې سید جلال بخاري سره نږدې د نوابزاده فتح محمد خان د یوې نوې مارکیټ بنیاد کېښودلی شو چې نن نه په دې مارکیټ د جوړېدو آغاز وکړلی شو. نور تفصیل ګورو په دې رپورټ کې. زما نوم سید نواب دی او دا مارکیټ نوابزاده فتح محمد خان عثمان خان چنګیز خان مارکیټ دی. دې باندې کار شروع شو انشاءالله نن پکې ختم هم شو او چې څوک خواهشمند دي د دې دوکانونو د اخیستو د موږ سره ښه یوه موقع ده. فتح بیسمنټ کې موږ سره دوکانونه شته. خو څوک د کاروبار خواهشمند دي د موږ سره رابطه وکړي. زما د موبایل نمبر 0306 45 68 228 جی 0306 45 68 228 دا زما نمبر دی. په دې باندې رابطه وکړي او د دې کنسټرکشن ټیکه حاجی زرینه جی صاحب سره ده. ډېر ښه ټیکهدار دی. دې نه مخکې موږ په دې چاټو چوک کې یو پلازه جوړه کړه هم ډېره مزېداره وه. انشاءالله دې باندې هم کار روان دی. د دې جي ایډرس تور چوک کې سید علي بخاري سره د ارسلا خان د پلازې نه شاته دا زموږ ایډرس دی. خو څوک د دوکانونو خواهشمند دي د موږ سره رابطه وکړي. انشاءالله موږ سره دوکانونه شته. زما نوم محمد عدنان دی او زه د سایډ انجینیر یم او د دې چې کوم مین کنټراکټر دی هغه حاجي سید زرین دی او الحمدلله موږ چې کوم دی په مردان کې ډېر کارونه وکړل او الحمدلله دا اوس د دې سایټ چې کوم دی افتتاح او موږ چې کوم دی د دې شروعات وکړو نو موږ د دې لپاره چې کوم دی دلته ختم وکړو او اوس چې کوم دی دا ذبح وشوه. نو الله تعالی چې کوم دی په دې کې برکت واچي زموږ لپاره په دې کې چې کوم کاروبار والا خلک دي الله تعالی په هغې کې چې کوم دی برکت واچي. زما نوم اسد خان دی دلته د الکتریک کار کوم. زه د دې پلازې حوالې سره یو څو خبرې کول غواړم. دا چونکې یو سایټ ته یو د هولسیل مارکیټ دی د بزنس لپاره ډېره ښکلې اپرچونټي ده. زما چې کوم نورونه د بزنس خواهشمند دي زه هغوی ته دعوت ورکوم چې دې پلازو کې د انویسټمنټو کې د فیوچر دپاره د دې داسې انشاءالله ګراوند جوړیږي. دا پلازې به ښه شان سره په مردان کې د نورو پلازو په نسبت باندې یو ښه پلازه ثابتېږي. زه ستاسو ټولو ملګرو او د دې میډیا والا ډېر شکرګزار یم چې مال په دې کې د خبرو کولو موقع راکړه او نور هم زما چې کوم ملګري یاران دوستان دي زه هغوی ته دعوت ورکوم چې هغوی دلته راشي او خپل انویسټمنټ وکړي.